أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى د مې د ازمې په اړه د افغاني اسلامي میاشتې د سرپرست عمومي رئیس پیغام. افغاني اسلامي میاشت د مې اتمه چې د 1440 سپوږمیز کال د شوال میاشتې له 18 نیټې سره سمون لري د غورځنګ د کارکوونکو پر کړنو تمرکز او په ټولنه کې له وګړو سره د هغوی د بشري خدمتونو او بیلابیلو بشري کړنو ښکارندوی تر شعار لاندې د بشرپالو خدمتونو، بشري کړاوونو راکمولو او انساني کرامت ته د درناوي د هیواد په کچه د افغانستان د اسلامي امارت د ملاتړي پیغام په لوستلو سره خپلې هغه ژمنې نوي کوي چې د دې خیریه بنسټ له تاسیس څخه تر دا مهاله په ملي او نړیواله کچه طبیعي او غیر طبیعي پیښ ځپلو سره کړي دي. دا چې د مې اتمه د دود، اور او وینې له منځه راوتلې د سولې او ارامتیا تر پولې به رسیږي، نو افغاني اسلامي میاشت هم د هیواد په کچه له بیلابیلو قومونو د فعالو رضاکارانو په لرلو سره د اسلام مبارک دین په رڼا کې د سولې ورورولۍ پیغام چې په کلیو بانډو کې د هر وګړي هیله ده رسوي. افغاني سرې میاشتې سږ کال پیښ ځپلو ته په خپل وخت رسېدنه کړې او د بشري کړاوونو راکمونه یې د خپلو ستراتیژیکو موخو په سر کې ځای لري. د افغاني سرې میاشتې ټولنې کارکوونکو رضاکارانو ته د مبارکۍ ویلو ترڅنګ له هغوی غوښتنه کوم ترڅو د مهربانۍ او خواخوږۍ د احساس په لرلو سره د اسلامي شریعت تر شعار لاندې لکه څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خیر الناس انفعهم للناس، خپلې مرستې او همکارۍ پیښ ځپلو ته له کوم نژادي تبعیض پرته په بې پرې توګه په هر ځای کې د هر چا لپاره ورسوي. همدارنګه له ټولو هغو هیوادونو، کاري شریکانو، ملي او نړیوالو خیریه مؤسسو، ملي سوداګرو او هغو وګړو څخه چې د بشري کړاوونو په راکمولو او پیښ ځپلو ته په ځواب ویونه کې له افغاني سرې میاشتې سره مرسته کړې مننه کوم. سربیره پر دې له ټولو خیریه مؤسسو او خیرپاله وګړو غوښتنه کوم ترڅو افغاني اسلامي میاشت د پیښ ځپلو په لاسنیوي کې یوازې پرېنږدي او له دې لارې د اړمنو بېوزلو هیوادوالو لاسنیوی وکړي. په درناوي مولوي مطیع الحق خالص د افغاني اسلامي میاشتې سرپرست عمومي رئیس.